منظور پښتين افغانستان لپاره څه وکړل او پاکستان ته څه وویل. سلام ستړي مشئ. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې زرګونو خلکو پکې ګډون کړی و. دغې غونډې ته منظور پښتين په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې باید د پاکستان د لاس وهنو مخه ونیول شي. ښاغلي پښتين ویلي دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ به چاته اجازه ورنه کړي چې د پښتونخوا خاوره د افغانستان پر ضد استعمال کړي. منظور پښتين په افغانستان کې د روان او په وروستیو کې سخت شوي جنګ او په سیمه کې د دغه جنګ د اغېزو په هکله د خبرو پر وخت وویل د افغانستان جنګ د کرښې دې غاړې ته تباهۍ او بربادۍ راوړې. منظور پښتين ویلي چې دوی له افغانانو سره ولاړ دي او هلته د جمهوري حکومتونو ملاتړ کوي. دغه راز یو ځل بیا د لر او بر یو افغان ناره پورته کړه. دغه راز منظور پښتين د شمالي وزیرستان خلکو ته وویل چې پاکستان ستاسو د ژوند په کیسه کې نه دی او نه یې هم کومې اسانتیاوې درته برابرې کړې. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو په دومره لویه کچه راټولېدنه او په زغرده په افغانستان کې د نه مداخلې په اړه په پاکستان غږ کول او په وړاندې ودرېدل ستایلي دي. په هر حال دغه راز د دغې غونډې پوښښ لپاره پاکستان رسنیو ته اجازه نه وه ورکړې. له همدې امله ښاغلي پښتين د ټولنیزو رسنیو له کارکوونکو څخه مننه وکړه چې د پښتنو غږ یې نړۍ ته ورساوه او په پای کې یې وویل چې موږ د افغانستان د ولس رایې ته احترام لرو او تل به د هغوی سره ولاړ یو. په هر حال تاسو د منظور پښتين او د دغه غونډې په اړه څه نظر لرئ او په کومه سترګه ورته ګورئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو شکر ته راځم ټول یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.